الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمینو، دا پوښتنه شوې ده چې چین هغه دوه رنګه شیان صادروي. یو رنګه شیان دا رقم دی، مثلا د چین کمپنۍ و تجار ته وایي که دغه نوع شیان زموږ څخه رانیول او نورو ملکو ته دې وارد کړل وي دې وړل، موږ و تا ته 2 لکه افغانۍ یا کالدار انعام درکوو، او که دې دا بل رقم شیان زموږ څخه رانیول هېڅ شی نه درکوو. یعنې پر یوه نوع شیانو باندې انعام ورکوي او پر هغه بل نوع شیانو باندې انعام نه ورکوي. دا یوه پوښتنه ده. نو اوس پوښتنه دا ده چې دغه کمپنۍ چې پر دغه نوع مالو باندې انعام ورکوي، د دغه انعام اخیستل و دغه تجار ته جایز دی که یا؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې بعضې تجاران داسې کوي چې هغه شیان رانیسي د کمپنۍ څخه چې انعام نه ورباندې ورکوي، او کله چې بل ملک ته خارج کړي باره دغه مال د هغه مال په نامه خرڅوي کوم چې کمپنۍ انعام ورباندې ورکوي. نو اوس بیا دلته پوښتنه دا ده چې و دغه تجار ته جایزه ده چې دغه رنګه مال د بل په نامه خرڅوي او که نه ده جایز. درېیمه پوښتنه دا ده چې دغه خوشیدن اخیستلو والا دې ته خوشیدن وایي، سره معامله کول چې دغه رقم معامله کوي د دې سره معامله کول، یا پیسې په قرض جن اخیستل یا په قرض ورکول یا شی جن رانیول یا شی پر خرڅول یا د ده هبه قبلول، د ده سره ډوډۍ خوړل، دا جایز دی که نه دی جایز؟ دا 3 هغه پوښتنه دي. نو اوس د دې 3 سره جواب ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. اول مستفتي ته وایي چې دغه ستا مسله پر 3 جزء مشتمله ده. اولې پوښتنې په جواب کې داسې وایي چې کمپنۍ و تجار ته دغه انعام پر رانیولو د اموال ورکوي، دغه انعام اخیستل و تجار ته بالکل جایز دی، لیکن د جواز لپاره 3 شرط دي. دا 3 شرط زده کوي، د دې څخه به نورې قاعدې هم زده کوي. اول شرط دا دی چې رانیول د مال به په ثمن مثل سره وي، یعنې دا مال چې په څومره پیسو خرڅېږي په هغوند پیسو به یې بایه پر بایه باندې خرڅوي. دا جایز دی او د انعام د وجې به بایه زیادت نه کوي په ثمن کې د مبیع، یعنې که بایه په ثمن کې د پیسو د مبیع زیادت وکړي د وجې د انعام، نو دلته دغه بیه نه ده جایز او نه انعام اخیستل جایز، ځکه دا مبذي کېږي و خمار ته، او خمار خو حرام دی. او که چیرې زیادت په پیسو کې د مبیعې نه وي بیا هغه انعام اخیستل جایز دی، ځکه حالت عباره دغه انعام د طرف څخه د بایع صرف هبه د هبه جایزه ده. خلاصه څنګه شول؟ که چیرې ته فرض که د یو شی چې رانیسي د دا شي قیمت 100 لکه افغانۍ دی، لیکن که دغه د وارد کوي خارج ته دا تجار وی د چین کمپنۍ والا شرکت والا و دغه سړي ته 10 لکه انعام ورکوي، لیکن اوس خبره دا ده خو دغه پروا نه کوي چې دا انعام ورکړي که د وارد کوي، خو دغه شی تر مخه په 100 لکه افغانۍ اوس هم په هغه 100 لکه ورکړي، ګران یې نه کوي ور. او که چیرې راولاړ شو دا شی چې په 100 لکه و ده ته په 115 لکه ورکوي برای انعام ورکوي، نو دا بیا ناجایز دی، ځکه دا خمار دی. د ده څه خو یقیني زایدې روپۍ واخیستې چې 15 لکه دي، اوس هغه دی چې بیا و ده ته انعام ورکوي 10 لکه، هغه احتمالي دی، دغه ته خپله څوک وایي هغه خمار وایي. او دغه رقم دا هغه بالکل تملیک دی، هغه پر خطر باندې، بس دغه د ربا دغه د خمار معنا ده، دا جایز نه دی. او که په هغه سر ورکاوه چې هغه 100 لکه د انعام ورکاوه، دا بالکل جایز دی. دغسې انعامونه چې هر څه ورکوي جایز دی. حتی شیخ الاسلام وایي، دا بعضې وایي زموږ اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هم دا بلې خوا ته فتوا ورکړې چې په اموال ربویو کې دا انعام جایز نه دی، ځکه دا زیادت په سر کې دی. لیکن خو اصح کول دا دی چې دا دې موږ سره علاقه دې درک ته پرې ونه لري، بالکل دا دې څوک سي جلا هبه سي. د مثال په توګه زه تا ته هغه غنم درکوم، پر تا باندې خرڅوم هغه غنم په غنمو، لیکن خو تا ته زاید درکوم، 1 خروارو 100 خروارو و 3 درکوم، ستاسو 100 غواړم، نو خو د 3 پر عقد پر متصل شول دا ربا شول.
خو شیخ الاسلام وایي دا امکان لري چې دا 3 خرواره دی بلابود ورکوي په عقد دیګه سره تعلق ونه لري دا د جلا هبه جایز دی. دوهم چې دا اول شرط خدا سو چې په دې د مبيع په رفو کې به زیادت نه کیږي. دوهم شرط دا دی چې دغه انعام به د دې لپاره نه وي چې د ترویج د اموالو مخشوشه وکړي، یعنی دی چې پیسې ورکوي دا د چین شرکت په دې بیا نه ورکوي چې غلط مال دی خراب مال دی هغه غش پکښې دی تاوان پکښې دی په دغه مال باسي خلک په خطا باسي وایي که د خلک خطا ایسته نو زه تاته انعام در کوم که د خلک خطا نه ایسته نو یې نه در کوم معنی یې دا ده. یا که دغه رقم و بیا نه دی جایز که ترویج په کاوه نو دلته بیا دا نه دی جایز ځکه دا خدا و چمګیري راځي. خدا و چمګیري خطا ایستل په اتفاق حرامه ده. دریم شرط دا دی چې مقصود د مشتری به خالي رانیول دغه مبیعې دپاره د انتفاع د اخیستلو په هغه مبیعه باندې او قصد مشتری به مجرد د هغه انعام نه وي. که خالي هغه انعام و دا بیا عین بالکل څوک سو هغه خمار سو ولې د روپۍ کینی ورکړلی د خو مقصود هغه انعام رانیسي د روپۍ کینی ورکړلی پر دې مبیعې دا خو یقیني سوې هغه انعام چې هغه ورکړي هغه چې وده ته بخششه کې موږ په پښتو هغه خپله محتمل سو چې دا محتمل سو نو دا بالکل راولاړ که سو دا څوک سو دا هم خمار سو. که دغه 3 شرط موجود و شیخ الاسلام مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله فرمایي چې دغه انعام اخیستل هېڅ پروا نه لري ځکه هغه انعام د طرفه څخه د بایع هبه ده نو هبه خو بالاتفاق جایزه ده. دا بحث 159 او 158 صفحه 2 ټوک دا یو ښه پوره تفصیل دی دا زما په خبرو به انشاءالله سر خلاصوي. دا اوله سوه دوم فقه البیوع دوم ټوک 819 او 11 چې دا بالکل دا جایز دی پروا نه کوي. او دغه رقم موسوعه فقهیه 15 ټوک 22 د دویمې پوښتنې په جواب کې به دا وایي چې هغه تجار چې هغه مالونه د کمپنۍ څخه رانیسي چې انعام نه ورباندې ورکوي او بیا د هغه بل مال په نامه خرڅوي دا انعام ورباندې چې انعام باندې ورکوي دا بالکل ناجایز او حرام کار دی ځکه یو شی د بل شي په نامه خرڅول دا خدیعت و چم و خداع ده دا بالاتفاق حرامه ده. بحث دوم ټوک 14 صفحه او بحث دوم ټوک 159 صفحه موسوعه فقهیه هغه مخکې صفحه چې هغه 15 ټوک 22 صفحه وه چې هغه مخکې درته تېره سوله هغه صفحه ده د موسوعه فقهیه او دغه رقم موسوعه فقهیه دا سوه او فقه البیوع هغه د 3مې پوښتنې په جواب کې چې یو سړی دغه خوشیدن په حرامه طریقه خوري او د چنس پر ترویج د بیکاره مالو پر رواج د بیکاره مالو انعامونه اخلي او یا خیانت پکښې کوي یا اخلي د دغه چا سره معامله څنګه ده. ګرانو محترمو دا د دې یوازې مسله نه ده هر هغه څوک که حرام کار یې کاوه حرام مال یې اخیستی په حرامو یې حرام مال چې اخیستی که څوک په خبر و د هغه حرام مال هبه قبلول هم ناجایزه ده. ډوډۍ ورسره خوړل که بل د حلال هغه مال د نه درلودی خاص د هغه مالو په قرض روپۍ جنې اخیستل ناجایز دي و دغه چاته په قرض ورکول هغه روپۍ ناجایز دي هبه قبلول ناجایزه ده میراث کول نه ناجایزه ده. حتی که دغه شانې هغه یو شی په حرام اخیستی و خامخا بیا هغه مالک ته ردوي که هغه مالک نه و د هغه پر نامه بیا صدقه کوي خیراتي بیا بل رقم ځانس خلاصوي. څه معنی یو سړی په حرامه طریقه د یو چا څه مال واخیستی دا بل سړی په خبر دی هغه کې جنراني سي هم حرام دی که هغه ته دی بقي هغه هبه قبلي هم حرام دی که هغه په قرض نیخ هم حرام دی او که نه ور معلوم هغه خو نو د یو سړي حلال په بیا په دې مشهور و دا خلکو ته معلوم چې حلال کسب سره نه کوي بیا یې هر څه معامله ورسره حرامه ده تا قرض ورکول قرض نه اخیستل هم حرام دی. او که چیرې راولاړ شو دا حلال و حرام دواړه کول سړي ته درک نه معلومه دی دا خاص شی چې دی خرڅي درک نه ور معلوم چې دا به د حلال وي که به د حرام وي خو مې احتیاط دا دی چې پرېږدي خو که معامله ورسره وکړي پروا نه لري. او خود یې ده که د حرام مال واخیستی که په غصب اخیستو که په غلا اخیستو که په چم اخیستو په خطایستو اخیستو په ناکه قسم یې اخیستو مبیعه یې په 100 رانیولې وه موټر یې په 10 لکه رانیولې وو قسم یې پر واخیستې چې ما په 12 رانیولې په 14 یې ورکړي دا 2 لکه یې په چم واخیستې دا خامخا به دی هغه سړي ته ردوي که هغه نه ورسو ته بیا ردوي که څوک نه پیدا کړي د هغه پر نامه بې خیراتي دته بالکل جایز نه دي. دا ټول د حرام مال دا مسله ده ډېر به غوږ ورته نیسئ. دا زموږ خلکو زما په یاد خلک به په خبر و د غلا موټرسایکل بل چا به جنراني وي هغه به دی په خبر و چې دا د غلا موټرسایکل دی هغه راوستلی دی د کراچۍ چې راتښتولی دی یا د بل ځای څخه د په چمن یا په نورو ځای کې به خرڅاوه د به رانیول
دغه خپل څوک دی دا ناجایز دی. دا فقه البیوع دوم ټوک 1052 صفحه دا د ما او دغه رقم په 1005 صفحه کې هم دغه دوم ټوک او دغه رقم په 1002 صفحه کې هم دا ټوله دغه مسله یا تر پای راوړي د خدا یوازې دی نه دا بیخي ډیرو کتابو موږ په نور ځایو کې هم لیکلې ده په نور ځای کې هم راوړې ده نو ګون کې خدای زموږ په خبر به مسر خلاصوي والله سبحانه اعلم.